د طالبانو د استخباراتو رئیس: زموږ ترمنځ اختلافات نشته، دا د دښمن تبلیغات دي. سلام، وخت مو بخیر. پام وکړئ د نن ورځې تازه خبر ته. د طالبانو د استخباراتو رئیس عبدالحق وسیق د دوی د دفاع وزارت په یوې غونډې کې ویلي، په افغانستان کې توده جګړه پای ته رسېدلې، خو لا هم زموږ پر وړاندې سړه جګړه روانه ده. نوموړي ویلي، د سړې جګړې موخه دا ده چې طالبان څو ډلې او په خپل منځ کې بې اتفاقه وښودل شي، خو په وینا یې د دوی ترمنځ اختلاف نشته. په دې وروستیو کې د دغو اختلافاتو د پای ته رسولو او د واحد ښودلو لپاره په کندهار کې د طالب مشر او د دوی د امنیتي ادارو مشرانو یوه غونډه هم ترسره شوه. دوستانو، دا و د نن ورځې چمتو کلی خبر. تر بیا هم په الله سپارم. ښې جاري.